نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران افغانان وروڼه، غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو چې په IDM کې انټرنیټ ډاونلوډ منیجر کې داسې مشکل موږ ته راځي. کله چې موږ یو فایل د ویبسایټ څخه ډاونلوډوو نو ریزیوم کیپیبلیټي یې نه راځي. نو چې نه راځي دلته دا پاوز یې کار نه کوي چې موږ بیا ریزیوم ورته ورکړو. نو تاسو داسې ورته وګورئ، دا مسج شته په دې مسج کې تاسو ګورئ دلته ریزیوم کیپیبلیټي نه راغلی ده. نو د دې لپاره موږ دا اپشن ګورئ، تاسو وینئ د پاوز اپشن غیر فعالي بیا کار نه کوي. کله چې ډاونلوډ نیمایي ته رسېدلی وي یا برق ولاړ سي او یا هم د انټرنیټ کوم مشکلات منځته راسي نو موږ نسو کولی چې دغه ډاونلوډ د هماغه ځای څخه بېرته شروع کړو. نو د دې مشکل د حل لپاره باید موږ څه وکړو چې په داسې حالات باندې واوړو. د هر څه نه مخکې به زه تاسو ته تجربه وکړم. ورځم cmobil.com ته ورځم، د نوټ 4 موبایل لپاره له دفاع ورژن ډاونلوډوم. ګورم چې تاسو ته د دې تجربه د وښیم د څه راته راوړي. همدغه مشکل راته راوړي چې کله زه دا فایل ډاونلوډ کړم، 1 GB فایل دی، کېدلی شي تاسو ته د ډاونلوډ په نیمایي کې یا هم د ډاونلوډ په پروسس په حالت کې تاسو ته کوم مشکلات منځته راوړي. نو بیا چې کله تاسو ریزیوم ورکوئ نو کار نه کوي. ډاونلوډ به شروع کړو. دا تاسو وینئ دا مسج یې راوستی چې ریزیوم کیپیبلیټي نه ده. نو دا خو کار نه کوي. بیا چې موږ کله د هماغه ځای څخه شروع کوو ګورئ 18 بیا ډاونلوډ شوی. کېدلی شي تاسو تر نیمایي پورې هم رسولی خو پاوز نه اخلي. نو راسئ چې تجربه یې وکړو چې بیا پاوز اخلي همدغه ځای څه کوي. نو زه به ډاونلوډ ته راسم، دا به سټاپ کړم. ډاونلوډ سټاپ شو. اوس زه غواړم چې ریزیوم ډاونلوډ ورکړم. داسې یو مسج موږ ته راکوي. نو موږ باید څه وکړو؟ د دې لپاره موږ باید پر هغه فایل باندې راس کلیک وکړئ، پروپرټیز ته راسئ. په پروپرټیز کې به ایډرس ته راسئ. ایډرس ته چې کله رالاست نو د لینک پای ته به ولاړ شئ. دلته که چیرې د سوالي علامه وه هغه به ځینې لرې کړي. اوس دا د سوالي علامه نه لري نو زه اوس مساوي 0 ورته ورکوم، یعنې مساوي 0 ورته لیکم. اوس یې اوکې کوم چې اوکې مې کړي بیا یې بېرته ریزیوم ډاونلوډ کوم. د هغه ځای څخه به ستاسو ډاونلوډ شروع شي. هر فایل چې مو هر څومره ډاونلوډ کړی وي د هماغه ځای څخه به شروع شي او دا د پاوز بټنه به هم فعاله شي او ریزیوم کیپیبلیټي به هم یس شي.